بسم الله الرحمن الرحیم. مکتوب نمبر 98 امام ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ حساول دفتر اول مکتوب نمبر 98 کی فرمائی نرمی کرنے کی ترغیب دینے اور سختی کو ترک کرنے کے بیان میں اور اس کے مناسب احادیث نبوی علی مصدرہا الصلاۃ والسلام کے لکھنے میں شیخ زکریا رحمہ اللہ کے بیٹے مولانا عبدالقادر رحمہ اللہ کی طرف لکھا ہے د نرمی اختیالول ترغیب او د سختۍ نه د ځان بچ کولو مناسب بیان کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې مولانا زکریا سے زوی مولانا عبدالقادر طرف ته لیکلي دي. مولانا زکریا سے د مخکې بل عالم دی فضائل اعمال والا نه فرمای الله تعالی دې موږ او تاسو ته په اعتدال باندې استقامت نصیب کړي. نبی صلی الله علیه وسلم یو څو احادیث لیکما چې د واعظ او د نصیحت باره کې راغلي. الله پاک دې موږ ته دې باندې موافق عمل را نصیب کړي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله رفیق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی الله نرم دی یعنی نرمی کوونکی دی او نرمی خوخی او په نرمۍ باندې هغه څه ورکوي کوم چې په سختۍ باندې نه ورکوي یا د نرمۍ نه سیوا په بل څه نه ورکوي. الله پاک په نرمۍ باندې انسان ته ډېر څه ورکوي. مسلم کی روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ تو فرمائل اے بی بی عائشہ علیک بالرفق پزان مان نرمی لازم کا و ایاک والعنف والفحش او ځان اوسات د سختینا او د پوچو ویناګانو خبرونه بشک نرمی په یوشي کې ناراضي مگر هغه خسته کوي او نرمی سره هغه خسته کیږي او ناراضي سختی په یوشي کې مگر هغه خرابيږي او نویستل کېږي نرمي دی یوشي نه مگر هغه بدرنګ کېږي عیب نه کېږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې د نرمۍ نه محروم شو هغه د ډیر خیر نه محروم شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا بشک پتا سو کې زیات خوخ ماتا هغه چې دغه اخلاق خستوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اعطي حظه من الرفق اعطي حظه من الدنيا والاخره چاته چې د نرمۍ سه حصہ ورکړې شو د انسان ته د دنیا او د آخرت کامیابی ورکړې شوی د دنیا او د آخرت برخه ورته ملو شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الحیاء من الايمان والايمان فی الجنه حیا د ایمان حصہ ده او ایمان په جنت کې وسو یعنی ایمان سره جنت ته داخلي. والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار او پچی خبرې کول بکواسات دا جفا ده او جفا په اور کې وی. ان الله يبغض الفاحش البذيء الله تعالی ناخوخه غني پوجګویا سړی او دغه رنګي بکواسی سړی چې پوچی خبرې کوي او بکواسات وي. الا اخبركم بما يحرم على النار آیا خبر درکم تاسو ته په هغه چا باندې څوک په جهنم باندې حرام دی جهنم ته بنزي او آیا خبر درکم په تاسو باندې تاسو ته په هغه چا باندې چې هغه باندې اور د جهنم حرام دی خبر شي. على كل هين لين قريب سهل اور د جهنم حرام دی په هغه چا باندې چې نرم مزاج وي عاجز وي ارچا تنزدي وي او اخلاقی وي. المؤمنون هينون لينون مؤمنان نرم وي خوش اخلاق وي په شانت د مهار شوي اوخ چې په پوزه کې وته مهار اچولې وي. کو څوک دې کې نول غواړي کې نه او کسو کې پکانی باندې کې نه نو
پاغي کینی او کسو کې رواني نو روانيږي مهار شوی اوخ داسي وي المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن استنيخ على صخرة ويكده روانول سوکو غواړي نو روانيږي او کینولی غواړي په یو کاڼي باندې نو کینی من كظم غيظا وهو يقدر على ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء چاچ غصه وخړلا او غصه قابو کړلا او سره د دین چې د په غصه قادر چې پوره کی او نافذ کی خو بیا هم غصه قابو کړلا غصه کنټرول کړلا الله تعالی به د قیامت پر ورځ په میدان محشر کې د ټولو خلکو مخ کې دی روغاړي او د جنت حور ته به ودري چې دی کې د کوم خو خیزان له بوزا میدان محشر کې به ټول خلک په تکلیف کې ولاړي غوسه خورون کې کسب الله روغاړي چې د جنت تخکلی حوري په دې کې چې کوم خو خی داستا یو سړی نبی اسلام ته عرض وکړ د الله پیغمبر ما ته وصیت وکړه نبی پاک وته فرمایل غصه مکوا به عرض وکړه ما ته نصیحت وکړه نبی اسلام ته په دویم ځل فرمایل غصه مکوا وی فرمایل الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره تاسو ته اوخم جنتی سړی تاسو په معاشره کې هغه سړی جنتی چې هغه عاجز وي کمزور وي خلق مت کمزور ګوري او الله سره دومره قریب تعلق دی چې الله په نوم قسم وخوري نو الله به د قسم پوره کوي دا قسم وخوري چې په الله مې قسم چې دن به باران کی نو الله د دې بنده د خبري پوره کول د پاره باران وکي الله پاک سره دومره قریبي تعلقي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل آیا ز تاسو ته او خیمه هغه سړی چې دوزخی دی کل عتل جواز مستكبر ارس خوی سړی سرکش سړی ظلم کون کې سړی پردې حق ګیرون کې سړی پردې وینه تو یون کې سړی پردې عزتونه غستون کې سړی متکبر سړی د جهنمی دی پیغمبر پاک فرمای د هغه نه خدای چې د به تکبر کوي ظلم به کوي وینه به توي پردي حقوق بنسي د جهنمی دی الله دې موږ داسې اخلاق نو سات نبی کریم فرمای کله چې یو سړی پتا سو کې غوسه شو دی ولاړو کې دیني او ناست سره بدن غوسه لاړ شي کناستو سدیملی بلاستی سره بدن غوسه لاړ شي غصه ډېر خطرناک شی دی ان الغضب لا يفسد الايمان غصه د سړي ایمان خرابوي تاسو نه ګورئ چې سړی په غصه کې د کفر خبرې کوي الله په شان کې بے ادبی وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې بے ادبی کی وې زب يهودي ما زب قادیانی ما زب زندګم کدا کار مې وکړ او کار د خلاصې نه کی دا د غصې د لاسوي حالانکه دا سوچ مسلمان نو دی وجنه چې غصه ایمان بربادي الله پاک دې موږ تاسو د غصې دغه حیثیت دغه درجه نو سات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل غصه ایمان داسې بربادي لکه څنګه چې مصبر شات ختمي مصبر یو شی تاریخ حکیمانی پیجنی چې په شاتو کې واچولې شي د شاتو خوږواله ختمي د کرنګي دا غصه ایمان بربادي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا الله د رضا د پاره چې چا عاجزي اختیار کا الله بدل اوچت مقام ورکی نو دی په خپل ذهن کې ځان ډیر کمزوري غني خدای الله په نظر کې د خلکو په نظر کې بډي روچتي سبحان الله او چا چې تکبر وکړو بل مسلمان ته سپک قتل بل انسان ته سپک قتل نو الله به را غزار نو دی به خلکو په نظر کې ډیر سپکی غزان به ته ډیر چت خاري حتی چې دا به د خلکو په نظر کې د خنزیر او د سپینم سپک راځي خود ته بزان لوي ښکاری الله دې موږ د تکبر نو ساتي
د لوی نه مو دی وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم انسان چې خپل جبه بند کا او د الله د رضا لپاره خپل شرمګاه په پرده کې وساتلا او غصه قابو کړلا غصه ایثار کړلا په چا غصه نه چلولې الله تعالی با د قیامت پورز دی سړی نه خپل غصه ایثار کی خپل عذاب به بن کی او دا سړی چې الله تکم عذر کوي معافی غواړي الله به عذر قبول کی ځکه چا چې په دنیا کې د چا عذر قبول کو د چا معذرت قبول کو الله په قیامت کې د عذر او معذرت قبول کی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای متکبرین خلق با د قیامت پورز د میګو په شکل کې د قبر نه راپاسي دا خلق به په پاسه ګرځي. الله پاک دې موږ تاسو د لوی نو ساتي. پښتانه وای خدای لوی می کی لوی رام کی لوی سړی را نه جوړ کی خو تکبر نه مې وساتي. تکبر دی ته وای چې سړی حق خبره نه مني او نور خلکو ته په ذهن کې سپک ګوري. بعضی خبرې تکبر نه موږ ته تکبر وایو بعضی خبرې عاجزي نه موږ ته عاجزي وایو. چاپلوسی وي خلکو ته پالش ته تملق وي دا د منافقانو او د غلطو خلکو خوی دی. دې ته تکبر نشي ویلې چې سړی پاکه جامع غوندي خپل کار سره کار ساتي د چا په کار کې مداخلت نه کوي بې ځایه ودرېږي نه ارځه کې کینی نه ارځه کې خوله وازه نه کوي. دا تکبر نه دی دا خو یو انسانیت باندې سړی چلیږي. او دا عجیزیم نه چارځه کې ولاړې ورځه کې د خوله چینګه کړي ورچا سره خبرې کې ټایم نه ګوري وخت نه ګوري خلک د کار مو باسي د ذکر نه مو باسي عبادت نه مو باسي دا عمر ځای کولی ته عجیزي نه ویل کی. پارچا سلام اچا وجه سلام زیوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا ارچا سلام اخلا چې چا د دعوت او دعوت قبول کا چې چا درته سپور روټه کې خو هغه کې خو هغه قبول کا چې خلاف شرع پکې نه دا ټول عجیزي دا شانتي خپل کار په خپل کوا په سیکل ګرځا په خره کې نه په موټر سیکل ځا دا ټول د عاجزه خبرې دي. پس مکه کې نه په کټ کې نه په کورسام کې نه سپیدي جامې مچاوه خړې مچاوه خپل کار په خپل کوه. دا سنت طریقه د عاجزي ده چې سړی په خپل کار شرمېږي حلال کار باندې په خپل کسب شرمېږي دا تکبر دی. یو سړی په اسلامي جامه شرمېږي ځان ورته کمزوري سپکاري دا تکبر دی. دکې لوی ده یو سړی د یو مسلمان دعوت نه قبلې د چا تپوس د بیمار نه کوي جنازه کې نو درېږي صف کې چا سره نو درېږي په چا سلام نه چي دا تکبر دی. دینه بزان ساتي. الله پاک دې موږ تاسو د تکبر نو ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده اللهم احيني مسکینا وامتني مسکینا واحشرني في زمرة المساکین. یا الله ما ژوند دی ولري عاجزی کوون کې زندگی راکې چې عاجزی راکې. نبی اسلام کې کمال عاجزی وا د غلام دعوت به قبول یو بډای خزه براله د الله پیغمبر به پلار باندې درلو خبره به سره کوي نبی اسلام مبارک بوته وګ نږدې کړو دا خبره ده به وکړه سړی روټه د اوربشو بوته کې خو د غلام وای تاسو له دعوت کړي نبی اسلام دعوت قبول کړي. اوس خلک وای مونږ ډېر لوی خلک یو ډېر لوی حیثیت هم دی مونږ به دې سره کینو مونږ به دې سره روټه خورو او زما لور خور به د کور کې ناشته او زه به د لور خور غواړم مونږ ډېر لوی خلک یو او کنه تاسو نه د غلو په ځای د سرو زرو پچی را لړ کیږي. تاسو د آدم علیه السلام اولاد نه او د حوا بیبي بچی نه دا د جهل خبرې دي. ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وروړلو سره دا تفریقی ختم شوی دي چې دا تور دی دا سپین دی دا مالدار دی دا غریب دی دا عرب دی دا عجم دی. یو صحابي سره د بلال رضی الله تعالی عنہ لنجر علا صحابه کنه انسانانو هغه صحابي وته غوسه شو وته وی د تور زوی دا خبره داسې ده نبی اسلام وته غوسه شو وی تلا مسلمان شوی او اوسم د کې د جاهلیت خوې ته څنګه مسلمان شوی انک امرؤ فیک جاهلیه ته مسلمان سړی چې تا کې د جاهلیت خوې دي اچھا وره اغزر د اننګرا واغستو پزمکه کې خو د الله پیغمبر د تکبر نه می الله ساتي
د لوی نه مې وساتي یا الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې گویا دی د مسلمان طرف ته د حقارت د نظر نه پناه غواړم نن موږ تاسو پر دو نسبونو کې ګوتې وو د په خلکو په بیزته کې خپل عزت ګورو د خلکو نه جامو وستلو باره کې مونږ وایو چې دا مونږ ډېر لوی پړانګان یو کنه ډېر غټ کار کوو حالان کې ابصر الناس من كان بعيبه بصيرا وعن غيب غيره ضريرا بنا هغه سړی دی چې خپل عیب وتخکاری او د نور خلکو د عیبونو نه ړوندو کونی کله چې دا صفت مونږ کې راغو دا به زمونږ کامیابي وي دا به زمونږ کامیابی وي دا به زمونږ سرفرازي وي دا به سعادت وي او کله چې پردې حیاګانی پردو نسبونو پورې پردو شخصیتونو پورې پردو رنگونو پورې قومونو پورې مشرانو پورې مونږ داسې د هتک او د سپکاوي خبرې کوو نو دا انسانیت نه دی دا د علی رضی الله عنه قول هغه فرمایي وې دا خلق د مور پلار د طرفه یو دی آدم علیہ السلام او حوا بیبي نو که فخر وي هغه فتین والماء خټه دا وبدي آدم علیہ السلام الله د خاورې نه جوړ کړو په دې وجه امام ربانی سے په دې مکتوب کې د تواضع خبره کوي د عجزه خبره کوي او مولانا روم وايي او به هغه ځای ته ځي چې کوم ښکته چې کوم ځای کې ښکته والی وي هلته وبځي نو فیض په هغه سینه کې راځي چې هغه عجیزي وي مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه فرمای شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام صدر المدرسین د دارالعلوم دیوبند رحمه الله وایي چې د مرشد په لاس کې د بیعت د پاره د لاس ورکولو مقصد دا دی چې تا خپل نفس د دنه کمزوري وګڼلو دې کې د راز خبر ده چې تا خپل نفس پرې او د شیخ کامل تابعداري وکړي د نفس نه بخلاص عاجزي ډېره ضروري ده کم خلق چې عاجزي پکې وي او خيار خلق وي دا کمال ته رسیدلی دي په ونه کې چې کله میوه په خشینو څنګه راښکته شي اکه ونه چې تشتوري نغي شغل څنګه نیولي او بره ولاړي کم خلق چې منزل مقصود ته ورسیږي نو د سوارلې نه را کوشي او چې کم لا منزل مقصود ته نه رسیدلی نام بره بره ګرځي یاد ساته ځان کې کس پیدا کول غواړي عاجزي به اختیار کړي د الله د رضا لپاره او انکساری او تواضع الله تعالی ده کریم رب دې موږ تاسو کې پیدا کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین